أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. د سورة البقره ابتدا کې ماوي اته خارجي مباحث دي، پاغي کې شپږ مباحث پرون ذکر شیو. وم بحث هغه د هغه علومو تذکره ده چې په کومو باندې سورة البقره مشتمله ده. د مفسرینو د تفاسیرو خلاصې په نتیجه کې سورة البقره چې دا په لس علومو باندې مشتمله ده. علم العقائد چې څلور مسلې په هغې کې ذکر شوي دي: توحید، رسالت، صداقت د قرآن او بعث بعد الموت. دویم علم الاحکام چې په هغې کې 19 احکام ذکر شوي دي. دریم د علم القصص والامثال. څلورم د علم المخاصمه. پنځم د علم المعاشرت. شپږم د علم المعیشت او وم د علم سیاست او د دې سره سره د علم بشارات چې څه ته ویلی کېږي او ورسره تخویفات. دا لس علوم چې دي په دې باندې دا صورته مشتمل دی. د هر علم دپاره ماخذ کم آیات دی، نو دا بیا موږ په خپل تفسیر کې چې کم په مشکلات القرآن باندې موږ لیکلی دی، په هغې کې د هر علم دپاره ماخذ ذکر کړی دی چې معیشت علم په دې آیات کې دی، د سیاست علم په دې آیات کې دی، عقاید په دې آیاتونو کې دي، تخویفات په دې آیاتونو کې دي. نو هغه بیا طول پیدا کوي، هغه تفسیر کې قتل پکار دی. نو دا مسله ختمه شوه چې په لسو علومو باندې دا صورت مشتمل دی. آخري او اتم بحث چې هغه د دې صورت د فضایلو سره تعلق لري. نو په احادیثو کې د دې صورت ډېر فضایل راغلي دي. ترمذی شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لښکر لیږه، په هغې کې یو کشر کس و، هغه یې امیر جوړ کو او د امیر د جوړولو وجه دا ذکر کړله چې دته سورة البقره یاده ده. او نبی علیه السلام ورته وویل چې تا ته سورة البقره یاده ده، نو اذهب فانت امیرهم، ته لاړ شه او ته د قافلې او د جماعت امیر شولې. دغه رنګې نبی کریم علیه الصلاة وسلام فرمایي: اقرأوا سورة البقره فإن أخذها برکة وترکها حسرة ولا يستطيعها البطل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سورت بقره تاسو لولئ، په دې باندې عمل کول دا برکت دی او د دې پرې خوصل دا تاوان دی، او باطل پرست خلک هغه د دې طاقت نه لري چې سورت بقره ولولي او دا خپله کې او په دې باندې عمل وکړي. او دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دارمی شریف کې حدیث دی: لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تاسو د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ، ځکه شیطان د هغه کور نه تښتي چې په کم کور کې سورة البقره لوستلی کېږي. دا حدیث دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: ما من بیت یقرأ فیه سورة البقره الا خرج منه الشیطان وله زورات. شیطان د هغې نه وځي او هغه نامناسبه غوندې اوازونه هم کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: ان لکل شیء صنام وصنام القرآن سورة البقره. سورة البقره چې دا نو دا د قرآن دپاره د یو ګوب حیثیت لري. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سورة البقره چا د شپې ولوستله نو دغه کور ته به 3 شپې شیطان نه داخلیږي، او که چا د ورځې ولوستله نو 3 ورځې به شیطان دغه کور ته نه داخلیږي. نو دا صورت په دغه فضایلو باندې مشتمل دی. دا اتمه خبره وه چې د سورة البقره په خارجي مباحثو کې وه، هغه ذکر شو. الف لام میم دا لومبنی آیات دی د سورة البقره. چونکې دا قسمه حروف د سورة البقره په ابتدا کې راغلی دي اول ځله، نو په دې به لږه شانتې خبره کو او 15 خبرې به د دې حروفو په باره کې کو، بل ځای کې چې بیا راله په هغې باندې به بیا بحث نه کو. اولنۍ خبره چې دا ده چې دا حروف چې د کومو صورتونو په اوایلو کې راځي نو دې ته ویل کېږي حروف مقطعات.
مقطعات د تقطیع نه دی او تقطیع د قطع نه دی. قطع پرې کولو ته ویل کېږي. په دې کې आवाज پرې کول کېږي. الف باندې تلفظ وکې نو دمه به وکې سا به واخلې بیا به په لام تلفظ کې او چې په لام دې تلفظ وکې بیا به سا واخلې بیا به په میم تلفظ کې الف لام میم. اگر چې په لیکلو کې په دې کې اتصال دی خو په تلفظ او تکلم کې پکې انقطاع ده. یو هغه الف لام میم دی چې د سورۃ الفیل په اول کې راغلي دي الم تر کیف فعل ربک. نو الته چې څنګه په لیکلو کې اتصال دی نو په تلفظ کې مینس کې پاکستان غشتل کېږي بلکې ډایرکټ به الف العلم علم بس. او دې باندې چې تلفظ کې نو د څه باندې چې علم بلکې سبب الف لام میم دا انداز سره به. نو دی وجنه دي ته حروف مقطعات ویل کېږي. دا حروف چې دي دا د یو کم دیر سورتونو په اوایلو کې راغلي دي. چرته احادی راغلي دي یو حرف لکه نون صاد قاف. چرته ثنایی راغلي دي دو حرفه لکه طه شو یا حامیم شو. چرته ثلاثی راغلي دي لکه الف لام میم شو. چرته رباعی راغلي دي لکه څنګه شو الف لام میم صاد. او چرته خماسی راغلي دي لکه کاف ها یا عین صاد. په مختلفو طریقو سره او په مختلفو کیفیتو سره د یو کم دیر سورتونو په اوایلو کې دا حروف راغلي دي. دا حروف سره د مکرراتونه دا 74 تر جوړیږي او چې مکررات نه لره کې نو دا بیا 14 جوړیږي. اوس دویمه خبره هغه دا ده چې دا حروف الف یا لام یا میم دا حروف دی او که اسماء دي. عرب کې خو په دې باندې تلفظ د حروفو کېږي. الف لام میم و حروف مقطعات دي. نو ځنه علما وایي دا حروف دي او د دې دلیل یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم. نو الف ته حرف ویل شوی دی په حدیث کې نو الف حرف دی او لامون هم حرف دی او میمون هم. خو جمهور نحات او جمهور علما په دې دي چې نه به د اسماء دي. الفون اسم دی دا مرکب دی د دریو حرفونو نه چې یو پکې حمزه ده بل پکې لام دی بل پکې په د الفون د دریو حرفونو نه جوړ دی. او د دې چې کومه مسما ده نو هغه حرف دی. نو د الفون مسما ده نو حرف دی بسیط دی او الفون اسم دی نو مرکب دی. یا لکه مثال په تور باندې لامون دا اسم دی دا مرکب دی د دریو حرفونو نه لام الف میم او د دې مسما لده هغه حرف دی. د قرنګي میمون دا اسم دی او د دې مسما ده ما هغه حرف دی. ٹھیک شو لږی. او دای په دې خبره باندې ډېر دلایل وای. یو دا وای چې په دې باندې تعریف د اسم صادقېږي ځکه اسم هغه کلمه ده چې دلالت کوي په معنا مستقله باندې چې اقتران دی او د ازمنه او ثلاثه سره. نو الف هم دلالت کوي په ابانه او تعلق دی او د ازمنه او ثلاثه سره. په خوا زمانہ کې به هم دغه وګد موږی شي تسوا الف او وسم ورته الف یو پاینده کې به ورته سوا الف یا د زمانه د تغیر سره د الف دلالت په ابانه دی کې تغییر ناراضی لکه پیغل کې چې تغییر د زمانه د تبدل سره د مخکې وهلو ته ضربه و او د روان زمانه وهلو ته یضربو و. نو په الفون باندې تعریف د اسم هم صادق دی. دویمه خبره دا ده چې خواص د اسم په دې کې موجود دي. ګوره چې په دې کې تعریف او تنکیر راځي. الف نکره ده او الف معرفه ده. دویمه دا ده چې دې کې تصغیر او تکبیر راځي. الف مکبر ده الف مصغر ده. دریمه دا ده چې په دې باندې اعراب جاری کیږي. بقي الالف په دې باندې څه شی ده جی رفع ده او كتبت الالف په دې باندې څه شی ده جی نصب ده او یا اقسم بالالف نو په دې باندې بیا څه شی ده جی جر ده. نو د عامل له اختلاف د وجنه د اخر مختلف کیږي او دا خاصه چا ده جی دا اسم ده. نو د دې وجنه د دې اسماء پاتې شو. دا خبره چې په حدیث کې په دې باندې اطلاق شوی دی د حرف چې بل الف حرف نو هغه نه د علما دو جواب کوي. یو جواب دا کوي چې دلته حرف په معنا اصطلاحي سره نه ده چې کم په مقابل له اسم او د فعل کې راځي بلکې الته حرف په معنا لغوي سره ده چې طرف د کلام
یعنی الف طرف د کلام واقع کیږي، میم طرف د کلام واقع کیږي، حرف طرف د کلام. او دا خبره موږ څنګه کوو چې د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې د حرف او د فعل او د اسم دا کومه موجوده مروجه اصطلاح چې د هغه زمانه کې نه و، لکه اوس د پیر خدانوي اصطلاح به رسته رااله، د اسم رسته اصطلاح رااله، د حرف رسته اصطلاح. د نبی له سلام په زمانه کې دا اصطلاحګانې نه وي، نو ځکه د حرفونو حرف اصطلاحي مراد نه دی بلکې حرف لغوي مراد دی. او چلو او به منم چې زه د حرف نه مراد حرف اصطلاحي دی، او نبی له سلام الفون ته حرف هوا، نو مونږ دای ورته مجازن ویلې دی. دا تسمیه د دال په اسم د مدلول سره، الف دال دی او ای مدلول دی. نو دا مدلول چې اده دا حرف دی، دا دینو ممراواغه س دال لمور ک چې الف دی. په خبره پوه شو؟ نو دا د مدلول نومم دال لور کړی دی، یعنی حرف اصل کې دا مدلول دی. نو دته وي تسمیه الدال باسم الله. بهر کې دا چې دینو دا اسماء دي د جمهور د قول په بنیاد باندې. نو دا خبره په دې زبانه سره شوله چې ختمه شوله. درېمه خبره د دې حروف د مراد سره تعلق لري چې د دې حروف مراد سره د معنی سره او مفهوم سره، او آیا دا څه معنا لري او کنه لري او به ک لري. نو آیا انسان ته د دې حروف مراد او په معنا باندې علم شته او کنه د دې علم صرف د الله سره دی او د انسان سره نشته؟ د دې بحث د چېړلو نه مخکې تاسو یو څلور مقدمې زده کړئ. اولنۍ مقدمه دا زده کړئ چې د سورته ال عمران د ابتدایي آیاتونو په بنیاد باندې د قرآن آیاتونه دوه حصو کې تقسیم شوي دي، یو ته محکمات وي او بل ته متشابهات وي. محکمات او د متشابهات علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله څوارلس تعریف کړی دي چې محکم څه ته وایي او متشابه څه ته وایي. خو راجح تعریف هغه دا دی چې محکم هغه ته ویل کېږي چې په معنا باندې دلالت واضحي او عام اهل لسان د هغې نه مراد اخذ کولی شي، او متشابه هغه ته ویل کېږي چې د هغې دلالت په خپله معنا باندې خفي وي او د هغې نه عام اهل لسان مراد اخذ کولی. اوس دا خفا د څه وجې نه راغلې ده؟ د هغې وجوهات به مختلف کېدلی شي چې یا د غرابت د وجې نه راغلی ده چې دا لفظ غریب دی، یا د وجې د احتمالاتو مختلفو نه راغلی ده چې دا لفظ د ډېرو معانیو احتمال لري، یا د وجې د اشتراک نه راغلی ده چې دا لفظ مشترک دی په ډېرو معانیو کې، یا د وجې د مانع شرعي نه راغلی ده چې که دغه معنی اخلي دا خاصه معنا، نو د شریعت سره تعارض راځي، یا د مانع عقلي د وجې نه چې د عقل سره تعارض راځي. بهر کې خو متشابه هغه ته ویل کېږي چې د هغې دلالت په معنا باندې خفي دی. نو دا اولنۍ خبره شوله چې د قرآن آیاتونه دوه قسمه دي، یو متشابهات دي او بله محکمات دي. یوه مقدمه مې یاده شوله. دویمه مقدمه چې دا ده چې څومره چې احکام شرعیه دي د هغې دپاره ماخذ محکمات دي، متشابهات د هغې دپاره ماخذ نه دي. که د مانزه مسله ده، که د روجې مسله ده، که د عباداتو ده، که د اعتقاداتو ده، که د معاشیاتو ده، د دې دپاره ماخذ محکمات دي، متشابهات نه دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي انما انزل القرآن على 5 اوجه حلال وحرام ومحکم ومتشابه وامثال. نو فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا محکمه وامنوا بالمتشابه واعتبروا بالامثال. نبی علیہ السلام وی قرآن په 5 قسمونو نازل شوی دی، دی کې حلال دی، دی کې حرام دی، دی کې محکم دی، دی کې متشابه دی او دی کې امثال دي. نو تاسو عمل وکئ په حلالو، ځان وساتئ د حرامونه، ورپسې شئ په محکماتو پسې، او ایمان راوړئ صرف په متشابهاتو باندې، او عبرت حاصل کړئ د امثالونه. نو لہذا دویمه مقدمه دا شوله چې ماخذ د احکام شرعیو په قرآن کې محکمات دي، متشابهات نه دي. درېمه خبره چې دا شوله، درېمه مقدمه دا شته چې متشابهات دوه قسمه دي، یو متشابه به حسب المعنی او دویم متشابه به حسب الکیفیت. متشابه به حسب المعنی مطلب دا دی چې د هغې معنا خفي وي، اهل لسان د دغه لفظ نه معنا نشي فهم کولی، د عربی د ډکشنری او د عربي لغت مطابق د هغې معنا واضحه نه. دې ته متشابه به حسب معنا وی، لکه دا حروف مقطعات شلو. الف معنا په عربی ډکشنری کې ګوره نشته، د لام معنا نشته، د میم معنا نشته. دې ته متشابهات به حسب المعنا وی. او دوی متشابهات به حسب الکیفیت دي. متشابهات به حسب الکیفیت دی ته وای چې معنی د عربي لغت مطابق واضحه ده،
لیکن کیفیت مشغول له چې د دې کیفیت وسه ده. لکه مثال په تور د الله په صفاتو کې چې لفظ د ید راغلی دی، لفظ د وجه راغلی، لفظ د استوا راغلی دی، دا د الله صفات دي. نو اوس د وجه معنا د عربی ډکشنری مطابق څه شی ده جی؟ معلومه ده هر چاته چې وجه د خاص اندام ته ویل کېږي چې دا مخ ده. د ید معنا معلومه ده، د استوا معنا. خو اوس د الله د مخ کیفیت څه ده او د الله د لاس کیفیت څه ده او د الله د استوا په عرش باندې کیفیت څه ده، په دې سره موږ بحث کولای نشو، په دې سره موږ چېړنه کولای نشو. نو په دغه ځای کې تشابه به حسب الکیفیت د تشابه به حسب معنا. اوس کوم چې متشابهات به حسب الکیفیت دي پاغي باندې به موږ او تاسو رسته خبره کوو. اگر راځي په سورته آل عمران کې خود چون کې دا حروف مقطعات دي او دا متشابه به حسب المعنا دي، نو په دې باندې موږ دې ځای کې خبره کوو چې د دې مراد څه ده. آیا انسان ته د دې په مراد او د دې په مفهوم باندې علم شته او کنه شته؟ د عبارت کې په دې امت کې دوه نظر را روان دي. یو نظر هغه د متقدمینو دی چې پاغي کې اکثر صحابه دي، تابعین دي، خلفای راشدین دي او د غرنګ سفیان ثوری دی وغیرہ وغیرہ. اغي دا خبره کیا چې د دې حروفو چې کم معانی دي او کم مقاصد دي او کم مفاهیم دي او کم مراد دي، د دې علم صرف د الله سره دی، د بنده سره د دې علم نشته. نو د بنده د پاره د دې په معنا او په مفهوم باندې بحث او چېړنه پکاره. بس لنډه خبره بدا کې چې د دې حروف په مراد باندې الله عالم دی او د دې په مفهوم باندې الله عالم دی. دا د متقدمینو نظر دی. د دې وجنه متقدمین دا خبره کوي چې الحروف المقطعه من السر الذي لا يفسر. حروف مقطعات د الله هغه راز دی چې د دې تفسیر کېدل نشي. او د دې وجنه ابو بکر صاحب وایي چې په کل کتاب سر وسر القرآن په اوائل السور. هر کتاب کې یو راز دی چې هغه علم الله د ځان سره ساتلی دی او بنده ته نه دی ورکړی. خو د قرآن چې کوم اسرار دي نو هغه د سورتونو په د اوایلو کې دي چې حروف مقطعات دي. ټیک شوله؟ دا علم الله تعالی چاله دای د ځان سره ساتلی دی. امام رازی رحمه الله فرمایي چې الله تعالی چې دا علوم انسانانو ته ورکړي دي نو الله تعالی په تفاوت سره ورکړي دي. الله د قرآن علم ټول پیغمبر ته نه دی ورکړی، سره ازونه د ځان سره ساتلی دي. پیغمبر ټول علم امت ته نه ورکړي، سره ځان سره ساتي. په خبره پوه شولې چې امام رازی یو عجیبه مثال ورکړی دی د الله تعالی د علم. هغه د الله تعالی د علم مثال ورکړی دی د دریاب سره. وای په دنیا کې دا غټ دریابونه دي او د دریابونو نه به بیل شوي دي خوړونه او د خوړونو نه بیل شوي دي نهرونه او د نهرونو نه جدا شوي دي ولې. و ظاهره خبره ده که ټول دریاب ته په خوړ باندې ورپرېږدي نو د خوړ هغه ساحه داسې ده چې ټول دریاب برداشت کولی نشي، نو د خوړ دا کنارې به وشلی. او که ته خوړ ټولې اوبه په نهر باندې ورپرېږدي نو نهر یې برداشت کولی نشي، د نهر کنارې به وشلی. او که ته ټول نهر په وله باندې ورپرېږدي، په خبره پوه شولې چې نو لهذا هغه وله برداشت کولی نشي. په خبره پوه شولې چې اوس د الله تعالی د علم مثال د دریاب دی. نو الله د دغه علم نه خوړونه ورکړي دي انبیاء ته او انبیاء داغې نه نهرونه ورکړي دي علماء ته او علماء داغې نه ولی ورکړي دي عوامو ته. لکه دلته چې د نهر نه ولسته نشي او عوام داغې نه روزمره ضرورت پوره کوي، اوبه ترې نه وړي، جامې پکې اینځي، خپله پکې اودس کوي، غسل پکې کوي. نو دغه رنګې علما ولی عوامو ته ورکړي دي چې هغه په دیني میدان کې داغې نه خپل روزمره ضرورت پورا کوي. نو اوس که الله خپل ټول علم د پیغمبر سینې ته ورواچي، د پیغمبر سینې برداشت کولی نشي. او که د پیغمبر ټول علم د عالم سینې ته ورواچي، د عالم سینې برداشت کولی. او که عالم خپل علم ټول ورواچي د عوامو سینو ته، نو د عوامو سینو کې هغه استعداد نشته دی نو هغه برداشت کولی نشي. نو دا تقسیم دغسې په تفاوت سره شوی دی لکه د دریابونو دا تقسیم چې په تفاوت سره شوی دی. نو بهر کې د متقدمینو د مذهب خلاصه او حاصل دا شو چې دا د الله اسرار دي او په دې باندې الله سره پوهیږي. د دې علم الله چاته نه دی ورکړی نو په دې کې به بحث هم نه کوئ او په دې کې به چېړنه
نه کوي. په دې خبره باندې د متقدمینو یو څو دلایل دي. یو دلیل داغي د قران آیات دی چې وما يعلم تاويله الا الله. دغه آیات نه دی په دریو طریقو سره استدلال کوي. یو دا چې دی په الا الله باندې وقف کوي او والراسخون مبتدا ګرځي یقولون آمنا به څه ګرځي. نو د دې معنی دا شول چې په متشابهات باندې صرف الله پويږي الا الله حصر وشو. نو لہذا بل څوک نه پويږي. دویم په دغه آیات کې الله تعالی تقسیم کړي د آیاتونو محکمات ته او متشابهات ته او بیا الله د انسانانو تقسیم کړي د دوه اقسام ته. یو اهل زیع دي او بل راسخین په علم دي. نو د اهل زیع په باره کې چې فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون اهل زیع چې دي الحاد والا کجرو خلق گمراه خلق هغه متشابهات پس ورپسې کیږي او داغي په معانیو کې او په تاویلاتو کې بحث کوي. نو اوس الله مذمت وکړه د هغه خلکو چې څوک د متشابهات او په تاویل کې او په معنا باندې څه کوي بحث کوي. نو کله دې معنا خلکو ته معلومه وي او د دې علم الله انسانانو ته ورکړی وي نو د دې معنا لټول د عین ثوابو د زم او د عقاب او د ګناه کار نو دویم په دې وجه دغه آیات نه د استدلال کوي چې د متشابهات په معنا باندې څوک نه پوهیږي. او دریمه خبره ده چې په دې آیات کې الله تعالی د راسخینو په علم مدح وکړه پسې وکړه په ایمان بالمتشابهات باندې. څنګه و فرمایل چې والراسخون فی العلم یقولون آمنا به په ایمان ولا مدح وکړه. نو که په دې باندې او په دې په معنا باندې راسخین په علم پوهیدل نو بیا به په ایمان او په علم دواړو د دې صفات کړای وي چې مو راسخین په علم خلک دي ځکه چې متشابهات او ایمان هم راوړي او دغه علم هم عام حاصله. نو د دې نه د استدلال کوي په دې خبره باندې چې د متشابهات په معنا باندې انسانان نه پوهیږي. او دویم دغه حدیث نم استدلال کوي دا کم چې اوس ما تاسو د وړاندې باندې ذکر کا چې نبی له سلامي قرآن په 15 قسمونو باندې نازل شوی دی. نو پاغي کوي په امنو بالمتشابه ایمان راوړی. نو التدانه دی ویلي چې تاسو علم د متشابه وکي تاسو سو کوي جی عمل په متشابه وکي صرف په سر راوړی ایمان راوړی. معلومه دا شول چې د دې معنا مراد چې دا انسان او د انسان په علم کې نشته. دا د متقدمینو نظر وو. متأخرین دا خبره کوي چې د دې حروف خود د نه مخکې په دې متقدمینو باندې یو سوال لې وغدا ده چې د دې حروف په معنا باندې انسان نه پوهیږي. نو به د دې نازلېدل خو عبش شلو د دې پیدا څه شوله. نو دوی وی په دې کې درې پیدا دي. یو پیدا ده الایمان بها مجملا چې په دې متشابهات باندې به انسان اجمالی ایمان راوړي چې دا د خدای تر طرفه دي نو ثواب به د څه شي ملاو شي. دویم حصول ثواب به تلاوتها د دې تلاوت چې کې الف لام میم کاف ها یا عین صاد حم عین سین قاف نو په دې بدر ته ملاويږي. نو په تلاوت کې ثواب دی. نو دا پکې دویمه پیدا شوله. دریمه پیدا پکې ابتلا او آزمائش ته په علماو باندې ځکه تاسو دا په کتابونو د اصولو کې ویلي دي چې آزمائش هغه شی ته ویل کېږي چې د انسان د خواهش خلاف وي. اوس د عامي سړي خواهش جدا ده او د مولا سړي خواهش جدا ده. د عامي خواهش دا ده چې زه علم ونکم نو کاغه ته مکلف کې په علم باندې دغه د لپاره امتحان دی ځکه دغه د لپاره مکلف کول په علم باندې په تحقیق باندې او په ریسرچ باندې دغه د لپاره یو مصیبت زده امر دی. نو دغه د لپاره امتحان دی. خود عالم خواهش څه شه دی چې زه د قران د آیاتونو د کلماتو علم او تحقیق حاصل کم او ته دلته منه کې جوګره کاف ها عین صاد کې بغوته نه مولا صاحب الف لام میم کې به څه نو د مولا صاحب لړه وچاو ځکه چې مولا صاحب خو شوق دا چې زه هغه مقصد ته ورسېږم هغه حقیقت ته ورسېږم. نو دا اوس د مولا د لپاره امتحان شي چې الله وي ګوته پکې مو و دې پکې ګوته ونه وایا. نو دا درې پیدا دي په انزال د متشابهاتو کې. دویم پریخ چې د چاغي کې اکثر متأخرین دي او هغه اکثر پکې متکلمین حضرات دي. هغه وی چې د دې حروف مراد او معنا هم شته دي او انسان ته دغه علم هم شته دي. لہذا د دې معانی به منګه ذکر کو او د دې مفاهیم او په دې په مراد باندې به منګه بحث کو. اوس هغه چې دا خبره کوي چې د دې حروف د لپاره معنا شته او د دې مفهوم شته او په دې باندې انسان ته علم شته دي. هغه د یو څو آیاتونو نه استدلال کوي. یو د قران هغه آیاتونه استدلال کې پیش کوي چې پاغي کې حکم شوی د انسان ته په تدبر په قران افلا يتدبرون القرآن او بل ځای الله کتاب انزلناه الیک
مبارک الیدبروا حاصل د استدلال لا ده چې انسان ته الله حکم کړی دی چې په قران کې تدبر وکا او تدبر کیږي پس د فهم او د سمج نه چې په پوهه شنو تدبر وکي نو کچرته موږ دا وو چې د حروف مقطعات په معنا باندې انسان نه پوهیږي نو هغه به محل تدبر نشو پدې کې به تدبر نه کیږي نو بعض قران محل تدبر شو بعض قران محل تدبر نشو او حالانکه ټول قران محل تدبر دی نو لہذا انسان د دې په معنا باندې پوهیږي دویم د استدلال کې د قران د هغه آیاتونو نه چې پاغي کې نسبت د هدایت شوه د قران ته هدل للناس قران هدایت د لپاره ده بل څه وایو هدل للمتقین قران هدایت د لپاره ده متقیانو طرز د استدلال ده چې هدایت د هغه شینه حاصلېږي چې د کم شي سمج او پام ستا په دماغو کې راشي نو کچرته کې حروف مقطعات او علم او سمج او فهم د انسان سره نه نو د دینه به د هدایت حاصلوله نشي نو بعض قران هدایت شو بعض قران هدایت نشو او الله خو هدل للناس ټول قران هدایت ده خبره به هدل للمتقین ټول قران هدایت دی والله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوام دریم دی استدلال کوي د قران د هغه آیاتونو نه چې پاغي کې نسبت د بیان شوه د قران ته هاذا بیان للناس او بیان هغه شی چې پاغي باندې سړی پويږي او پاغي باندې د سړی سره راځي سمجھ راځي سلورم د استدلال کوي د قران د هغه آیاتونو نه چې پاغي کې چیلنج ورکړل شوی د کافرانو ته پراتک د مثل د قران باندې الله و ان کنتم فی ریب مما نزل فاتو او بل ځل الله پاتو به 10 سور مثله مبتریات لسورتون راوړي بل ځل وی پلی اتو به حدیث وشلن په هغه شی به تورکه چې په کم شی باندې مخاطب پويږي هغه به چیلنج ورکه چې مخاطب په نه پويږي او ته ول چیلنج ورکه دا چیلنج عبث ده په دې خبره تاسو پويږئ لہذا کافران د دې حروف مقطعات په معنا باندې د خپل عربي ژبه مطابق او لغت مطابق نه پوهیدل نو به الله تعالی دې له چیلنج نه ورکواله چې بای دا خو ناشنا خبرې دي ته د دې مال څنګه چیلنج راکې مال خو چیلنج راکې د هغه خبرو د هغه الفاظو د هغه کلماتو چې هغه مانو سم دي او هغه زمونږ په معاشره کې او په محاوره کې مستعمله ام دي نو دا خبره کوي پنځمه خبره دی دا کیا چې کپدی حروف مقطعات د انسان علم نه یا نو به په دې حروف باندې د انسان سره چې الله خطاب کوي دا سه دی لکه عربي چې د حبشي سره په عربي ژبه خبره کوي حالانکه حبشي په عربي پويږي انو نه پويږي نو څنګه الله تعالی هغه سیس باندې موږ سره کلام کوي چې پاغي باندې موږ نه پويګو او شپږمه خبره ده چې کچرته کې د دې حروف په معنا او په مراد باندې انسان نه پويږي به د دې نزول عبش نو د دې شپږو دلایلو په بنیاد باندې متأخرین او متکلمین دا وایي چې دا حروف چې دي د دې معناګانې معلومې دي او انسان ته علم شته ده اوس راځو دې خبره لره چې ټیک د متکلمین او حضراتو او متأخرین او حضراتو ستاسو خبره مو منله چې د دې حروف او معناګانې معلومې دي وسراته معناګانې وکړي چې د دې څه معنا ده او څه مراد ده او څه د الله تعالی مقصد ده نو متأخرین بیا 12 قوله کوي په دې باره کې خپلو کې به سره ګډوډ شوی دي او ران شوی دي څو قوله کوي 12 قوله کوي اول قول چې ده هغه امام مبرد کړی دی امام مبرد د څه وایي چې دا مقطعات چې دي دا نمونه دي د حروف بسيطه و لپاره بس د الف نه مراد ا د لام نه مراد لا او د میم نه مراد ما نو مقصد څه شو مقصد هغه تنبیه د په اعجاز د قران باندې الله تعالی کافرانو ته خبرداري ورکړي په اعجاز د څنګه خبرداري ورکړي د څه ورکړي الله د څه وایي چې قران د الف لام میم غونته حروفونه جوړ دي یعنی تاسو چې خپل کلام د کوم حروفونه جوړوي قران هم د هغه حروفونه جوړ دي نو مقابله ممکنه ده او بیا چې تاسو د کلامو کم طرز دی اقا طرز د قران دی تاسو کلام باز ثنائی دی دو حرفونه جوړ دی باز ثلاثی دی باز رباعی دی باز د قران کلمات هم باز ثنائی دی باز احادی دی باز ثلاثی دی باز رباعی دی او باز خماسی دی
نو چې د قرآن حرفونه هغه دي چې کم ستاسو د کلام دي، د قرآن طرز هغه دی چې کم ستاسو د کلام دی، نو مقابله ممکنه ده که ناممکنه ده؟ ممکنه ده. او به هم تاسو مقابله نشئ کولی د قرآن مثل هم رانه وړ. وجه صرف دا ده چې قرآن د الله کتاب دی او ستاسو کلام د انسان کتاب دی. ګنې نوره خو مقابله ممکنه نه ګرانه نه وه، متعذره نه وه. نو په دې کې اعجاز ته اشاره شو د قرآن. نو مبرد وایي چې د الف لام میم نه مراد دغه حروف بسیطه دي. دا قول مبرد کړی دی. او دویم قول هغه احپش کړی دی. هغه وایه چې د دې حروفو نه مراد هغه حروف بسیطه مراد دي، خو هغه دلته مقسم بها واقع شوي دي. نو داسې به وایي الف لام میم اقسم الف لام میم، قسم می دی په الف باندې، په لام باندې، په میم باندې. الله په دې حروفو باندې څه کوي؟ قسم خوري. اوس جواب یې څه شی دی؟ نو بعض خلک جواب دا مذکور ذکر کوي، الف لام میم قسم می دی په الف او په لام او په میم باندې، لا ریب فیه، په دې قرآن کې شک نشته دی. او یا ورته جواب محذوف را وباسه چې الف لام میم قسم می دی په الف لام میم باندې، ان هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ، چې دا قرآن د لوح محفوظ نه نازل شوی دی. دا د انسان د دماغو پیداوار نه دی، دا د محمد رسول الله د دماغو پیداوار نه دی، دا الهی کلام دی. د الله نه منتقل شي لوح محفوظ ته، لوح محفوظ نه منتقل شي اسمان د دنیا ته، او د اسمان د دنیا نه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې ته. اوس دې یو سوال دی چې دا یوه قاعده ده چې قسم همیش دپاره خوړلی کېږي په عظیم الشان څیز باندې. نو دا حروف خو څه عظمت او شرافت نه لري. دا الف لام میم حامیم د دې څه عظمت خو نشته او نه څه حیثیت شته دی. نو په دې الله قسمونه ولې خوري؟ نو علما جواب کوي چې چون کې دا حروف د الله د اسم مبادی دي، د قرآن د کلماتو مبادی دي، د کلمې طیبې مبادی دي. کلمه طیبه له چا نه جوړه شوې ده؟ د دې حروفو نه. د الله نوم د چا نه جوړ شوی دی؟ قرآن د چا نه جوړ شوی دی؟ په دې وجه باندې دې حروفو ته عظمت او شرافت حاصل دی. نو ځکه په الله تعالی څه کوي؟ قسمونه خوري. اوس دویم سوال په دې ځای کې دا دی چې الله پې ولې قسم خوري؟ الله تعالی چې دا قسم خوري په دې حروفو باندې مدعا په قسم سره ثابته یا نو دا به یا مصدق ته قسم خوري یا به مکذب ته خوري. نو که مصدق ته خوري نو مصدق ته د قسم خوړلو ضرورت نشته، هغه ځکه هغه خو بلا قسمه مني. او مکذب ته هم د قسم خوړلو ضرورت نشته، ځکه مکذب سره د قسم نه مني. مکذب سره د قسم نه مني او مصدق بغیر قسم نه مني. نو قسم خوړل ته ضرورت شته. نو جواب د دې نه دا دی چې چون کې قرآن دا په انساني محاوره باندې خبره کوي او د عربو محاوره دا وه چې هغوی به په خپل کلام کې د تاکید دپاره او د مضبوطوالي دپاره قسم خور. نو قرآن په هغه طریقه باندې څه کوي؟ قسم خوري. د دې وجه نه د قرآن چې کومه دی یو ډېره حصه چې ده نو هغه په قسمونو باندې څه شی ده چې دا مشتمله ده. نو دویم قول په دې کې دا شو چې دا الف لام میم نه مراد حروف بسیطه دي چې علامه، خدا به حیثیت د مقسم بیها الله تعالی دلته کې ذکر کړی دي. ان الله تعالی په څه کوي؟ قسمونه خوري چې اقسم الف لام میم، او جواب قسم یا مذکور دی او جواب قسم چې دی نو دا به یا محذوف دی. نو به هر کې دا دوه قولونه ما تاسو ته ذکر کړل. باقی چې کم قولونه دي هغه به درته سبا ذکر کومه. په اخره کې ترجیح د ما هو راجح به کو چې راجح قول کم یو دی، او د متقدمینو او د متاخرینو چې دا کومه لانجه ده دې کې به فیصله هم کوو. ځکه چې لانجه جوړه یو ته په منځ کې فیصله نه کوې، جرګه نه کوې، نو دا خو څه خبره. نو د دې خلکو منځ کې لانجه ده. متقدمین وایي د دې علم د انسان سره نشته دی او متاخرین وایي شته دی. نو سبا به له بیا څه وکړو؟ جوړه او فیصله به وکړو، تطبیق به وکړو په مابین د دواړو مذهبانو کې. واخر دعوانا